نجیب الله شینواری سپیکس نه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه لوبه تقریبا یو شپږ اوه ساعته وروسته د افغانستان په وخت د ورځې 12 بجې شروع کیږي. لومړی لوبه کې د بالرانو کمال خاص د فضل حق فاروقي ورسره ابراهیم زادران سپارک او یو څه باران او طوفان دا لوبه زموږ په ګټه تمام کړه. دې ځل ته به لوبه موست لایکلی که پوره وشي نو یو ښه د افغانستان دپاره ټیسټ دی. ګوره موږ چې کومې 11 لوبغاړي اعلانو زموږ مقصد دی چې ایشیا کپ نړیوال جام تر څو پورې چې ته غټ ټورنمنټونه ونه ګټې د دنیا د کرکټ دنیا کې هغه کوم عزت مقام ګټل چې دا آسان کار نه دی. نو دغسې یو نیم سرپرایز باندې چې دا نور سرپرایز هم نه دی. نو افغانستان چې کوم ټیم لوبی دوی هماغه زوړ مولا زړې تراوي وایي you can expect different result by following the same process. نو زما په نظر باندې د افغانستان ټیم کې ګوره ما خو درته وی چې ریاض حسن ته باید اوپننګ کې ځای ورکړل شي ورسره ابراهیم زادران. دا دوه تا سره ټیکنیکل پلیران دي او په ایشیا کپ ته کتو سره نړیوال جام په انډیا کې دی. نو افغانستان داسې سټرونګ ټیلنټ ټیکنیکل کسان ورته پکار دي چې هغه زموږ ته مثلا زیات سکور وکړي په وکټ باندې زیات ایثار شي. هغه کوم 15 کسان چې ما ریاض حسن ابراهیم زادران اکرام علی خیل ون ډاون نمبر 4 رحمت شاه نمبر 5 شاهدی دا ما هغه 15 کسان یاد کړو. دی 15 کې خامخا یو پلیئر تا ته سینچری وهي بل ور سره ټیکن کېږي. دی مطلب دا چې هر گیم کې موست لایکلی موږ 280 280 دینه پورته رنځې کو او چې دا وکوز مج بالینګ ایټس الحمدلله مشکل نشته. سپینینګ خو ډیر ښایسته دی او فاست بالینګ کې زما په نظر باندې وفادار مون اوس خدای خبر چې دوی ولې چانس ورنکړ. د افغانستان سولوشن لیفت آرم خو ورسره فضل حق فاروقي دی مګر تاسو سره باید یو رایټ آرم داسې بالري چې یو سره 15 پلس سپیډ والا بالري چې هغه بریک ترو درته واخلي او ورسره سوینګ هم کوي. نو دغه بالران چې دي دغسې نور چې کوم په ډومestic کې دي دوی ته دا باید تیار شي تر راتلونکي نړیوال جام پورې. ډزنټ ماتر یو سړي سره چې را ټیلنټي سپیډ ورسره هغه باندې کار وشي او هغه ورواچوي دغه ځکه د افغانستان ټیم ته د همدغسې یو بالر ضرورت دی. که دوی خامخا مثلا فینیشر کې شپږم ما خو محمد نبی دغه کړی دی خو که دوی دغه کوي رحمان الله ګربز یا نجیب الله زادران دی دوو کې یو پلیر چاري یو چې دا داسې منځ کې م استعمالولی شي. کله د افغانستان 2 وکټې خطر شوي 150 رنز یې په 13 شورونو کې نو د نجیب الله زادران مخکې را خطا کولی شي. دغسې لکه یا ګربز چې دې دواړو کې هر یو کس لوبی دغه یو فلوټر غوندې لکه انګلینډ چې جاش بټلر لوبی دغسې یو ولوبول شي یو ښه ښایسته پروفیشنل ټیکنیکل او سی ټیم جوړ کړي. ګوره نن سبا دغه ټیمونو اسوسییټ ټیمونو او د ټیسټ ټیمونو ترمنځ هم فرق دغه رو کمیږي. چې وګورئ سکاټلند خلک سرپرایز کړ. اول خو زیمبابوے زمونږ تر زامن خدرس کې روانو کوالفایرز کې 2 گیمونه بایلودل لکه 13 ځل غوندې بیا آوټ سو. چا د لاسه سکاټلند د لاسه سکاټلند راغی ځان یې راورساوه ټاپ کې و. نیدرلند د ویسټ انډیز خلاف زمونږ بل تر زامن خدای غرق کړه هغوی 304 رنځې کړې وې او دوی ورباندې چیس کړې بیا دغه ته ټای شو سوپر اوور ته لاړه 13 رنځې دغه نه واخیسته جیسن هولډر نه هغه گیم یې وګټی. بیا سکاټلند بیټ کې سکاټلند دپاره دوی باید هغه ټارګیټ په 4 یا 15 یا 14 دغسې اورونو کې چیس کړی وای چیز یې که او نړیوال جام ته ورسېد. هغه نیدرلند ټیم دی چې دوی زیاتره بعضې پلیران اوس هم په کاونټي کې لوبیږي. انګلستان کې نه غواړي چې اکاونټي ډیلز هغه دې دپاره پرېږدي مګر استعداد ته دغه ورکوي ترزوي ترورزوي داسې نه کوي. ګوره اوس افغانستان کې هر کله چې نورې لوبې وشي پریکټس لوبې د افغانستان هم وشي خپلو کې هم هیڅ سکور کارډ یا تی شی به د سی بي په پیج باندې ونه ګوري د فیسبوک پاڼې باندې. مګر پرون چې کومه لوبه شوې ده دغه کې هغې کې د بنگلاديش ای سره د افغانستان د امرجنګ نو شرف الدین اشرف پکې 15 وکټې اخیستې دي هغه زر پکې راچولې ده. نو انډیواله دا پریکټس میچ دی خلکو به در باندې هسې درب دروب واهه وکټې دې واخیستې. ستا د ټیلنټ استعداد معلومات هلته کېږي چې میچ سیناریو وي میچ وي هر یو ټیم غواړي چې هغه وګټي. نو هیله چې امرجنګ کې هم پرفارمنس ورکړي ځکه د خپل ملي ټیم سره خو ډېر زیات وګرځېدی. اوس که امرجنګ کې پرفارمنس ورکړي نو که د هر چا د ترور زوی د ماما زوی رورې موږ هیڅ مشکل نه لرو خو پرفارمنس چې دی دا مهم دی. که تا کې استعداد نه پرفارمنس نه او د بل چا ځای نیسي
نو رورا کرور یا تردیم چیرمن شي یار شي شي کنه نو چکری اشرف هم نه پریدو ګونګې زادران هم نه پریدا خو ان شاء الله عثمان غنی ور باندې الریډي د کرپشن الزامات لګول ګور غزمون کرپشن چې مونږ کومه خبره کړې وکنه هغه موږ پورا ډیټیل کې زرته بیا ویډیو کوم چې دوی په ولس باندې احسانونه کوي چې موږ ډیر سخت وخت نه راغلو سخت وخت نه وروره میلیونونه ډالر په ای سی بی کې پراته وو هغه را دغه کړه د نړیوال جام پیسې راغلي نو هغه ټول ماته ایگزیکټ ارڅ پراته دي د کرکټ بو دنه نه مشتخلک دا معلومات راکې او زه به ان شاء الله غته سره پراتلون کې بیا چې سیریز ختم شي بیا به شیر کوم فلحال هر کله چې د افغانستان میچونه یا د غیزمون ټول فوکس چې د افغانستان په کرکټ ملي ټیم باندې دی هیله دا چې نن بیا بنگلاديش او ما ورته مخکې ویلې مونږ په دوبۍ او په بل ځای کې زمونږ پلیران راغټ شو دا هوم ایڈوانټیج دا شی دومره نشته دی ام لکه تیر گیم کې خو چې همدغه سي ډیسپلین بالینګ وکي ډیسپلین بیټینګ نو بیا ان شاء الله